په یو کور کې ښځې له خپل میړه سره ډوډۍ خوړله چې ناڅاپه د دروازې ټک ټک شو. بهر د یو بېوسه سوالګر غږ راغی. د ښځې زړه پرې وسوځېد. د خوراکي توکو کاسه یې راوسته چې هغه فقیر ته یو څه ورکړي. میړه په غوسه شو او سپکاوي سره وویل: دا څه کوې؟ کاسه کېږده، دغو سوالګرو دا کار کسب ګرځولی، یو دانه هم مه ورکوه. ښځې په زارۍ سره وویل: وګوره، الله موږ ته هر څه راکړي دي، هغه بېچاره وږی دی. میړه په زور د میز په وهلو سره وویل: ما وویل نه، زما ګټلې روزي مه ضایع کوه. خبره په شخړه واوښته، شخړه په نفرت. ورځې یې دوام وکړ. نفرت دومره ډېر شو چې خبره تر طلاقه ورسېده او ښځه له کوره لاړه. وخت تېر شو. ښځې بیا له یو ډېر نیک او مهربان سړي سره واده وکړ. یو ورځ دواړو میړه او ښځه پر دسترخوان ناست وو چې بیا د دروازې ټک شو. د یو بېوزله سړي غږ راغی چې د خوراک لپاره یو څه غوښتل. ښځې بیرون وکتل، خو لږ وروسته بېرته راغله او په ژړا شوه. دوهم میړه په اندېښنه وویل: ښځې څه شوي؟ ولې ژاړې؟ ښځې په اوښکو پاکولو وویل: بهر چې کوم سوالګر ولاړ دی، هغه زما لومړنی میړه دی. هماغه سړی چې کله یې زه یو فقیر ته د خوړو له ورکولو منع کړی وم، نن الله هغه هم همدې حال ته رسولی چې زما د دروازې مخې ته سوال کوي. دوهم میړه وویل: ایا زه تاته یوه حیرانوونکې خبره ونه کړم؟ ښځې په حیرانتیا وویل: څه خبره؟ دوهم میړه وویل: کلونه مخکې هغه سوالګر چې ستا لومړی میړه په سپکاوي وشړه او ته یې د خوړو له ورکولو منع کړی وې، هماغه سوالګر زه وم. خو وروسته راباندې خدای جل جلاله مهربانه شو او تر دغه ځایه راورسولم. د وخت په بدلیدو کې ډېر وخت نه لګي. هر څومره شتمني چې نن لرې، سبا د بل کیدای شي. د خیر لپاره د روزۍ تکبر مه کوئ، بلکې شکر او سخاوت زده کړئ.